بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. زمونږ د انګلش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو لکه څنګه چې مې تاسو ته ویلي دي چې زه به په هره هفته کې ستاسو دپاره یو دوه کلاسونه نه بلکې چې کوشش به کوم چې 3-4 کلاسونه تیاروم. نن چې دا زمونږ کوم کلاس تیاریږي په دې کې د انګلیش مشکل الفاظونه یعنی د انګلیش ګران ټکي دي او ورسره دغه ګران ټکي به په جملو کې هم استعمالوو. نو د دې سره به زمونږ د انګلیش سنټنسز هم زده کیږي او دغه د ګرانو ټکو معنی به هم ورسره زده کیږي. ستاسو ډیر وخت نه اخلم. دغه ټکي شروع کوو. مونږ سره اولنې لفظ دی اپلای. د اپلای معنی دا درخواست ورکول یعنی یو چاته درخواست ورکول. فرض که د دې دا جمله کې استعمال شو اپلای فار د جاب یعنی نوکری ته درخواست جمع کړه. اپلای تاسو وګورئ کنه خلق وایي چې دې جاب ته مې اپلای وکړله. اپلای به تاسو په ډیرو ځایونو کې وینئ اکثر راځي چې اپلای فار دیس جاب یعنی دې جاب ته اپلای وکړه درخواست ورته جمع کا. نو د اپلای معنی شوله درخواست یعنی یو څیز دپاره درخواست جمع کول ورکول. اپلای فار د جاب نوکری ته درخواست جمع کا. بل لفظ دی مونږ سره ارست. د ارست معنی دا نیول یعنی تاسو به په خبرونو کې ډیر ګورئ چې دلته کې مجرم ارست شو هلته کې مجرم ارست شو. د ارست معنی دا نیول. ارست د تیف غل اونیسه. ارست د تیف غل اونیسه. تیف وای غل ته. اٹیک. اٹیک وای حمله ته یعنی حمله کولو ته وای اٹیک. اٹیک د انمی په دشمن حمله وکړه. اٹیک د انمی. اٹیک د انمی په دشمن حمله وکړه. د انمی معنی دا دشمن. اٹیک د انمی په دشمن حمله وکړه. بل لفظ دی اٹیمپٹ. د اٹیمپٹ معنی دا کوشش یعنی کوشش کولو ته وایي اٹیمپٹ. اٹیمپٹ اگین بیا کوشش وکړه. اٹیمپٹ اگین بیا کوشش وکړه. بل لفظ دی سی. سی وایي ویلو ته ویل. سی اگین پلیز مهرباني وکړه بیا ووایه. یعنی چاته چې مونږ ته څوک اکثر خبره وکړي او مونږ پوه نه شو نو هغه ته وایو چې مهرباني وکړه دا خبره راته بیا ووایه. سی اگین پلیز مهرباني وکړه بیا ووایه. بل لفظ دی کوک. کوک وایي پخولو ته. کوک اٹ ټوډے دا نن پاخه کا. کوک اٹ ټوډے دا نن پاخه کا. کوک خو به تاسو له درځي ډیرو کسانو له به د کوک لفظ خو ډیر عام دی. دا خو به ډیرو لا د مخکې نه ورځي. بیلیف. بیلیف وایي یقین کولو ته. بیلیف می په ما یقین کوه. بیلیف می په ما یقین کوه. بلیم الزام په چا باندې څه تهمت لګول. موږ ورته په پښتو کې تهمت وایو. بلیم الزام یا تهمت. ډونټ بلیم می په ما الزام مه لګوه. ډونټ بلیم می په ما الزام مه لګوه. بل یو لفظ دی کال. کال خو زما په خیال چې هر یو کس به اوریدلی وي که وړوکی وي که غټ وي کال به اوریدلی وي. د کال معنی ده راغوښتل. کال یور فرند خپل ملګری راوغواړه.
call your friend خپل ملګری راوغواړه. بل لفظ دی enter. enter وای دننه کېدلو ته. enter the room کمرې ته دننه شه. enter the room کمرې ته دننه شه. excuse. excuse وای معافی ته. excuse me ما معاف کړه. excuse me ما معاف کړه. بل لفظ دی guide. د guide معنی دا رهنمایي کول، یعنی د چا رهنمایي کول، د چا پالل. موږ چې ورته په پښتو کې پالل وایو. guide me please مهرباني وکړه زما رهنمایي وکړه. guide me please مهرباني وکړه زما رهنمایي وکړه، یعنی زما پالل وکړه. بل لفظ دی help. د help معنی دا مدد کول. please help me مهرباني وکړه زما مدد وکړه. please help me مهرباني وکړه زما مدد وکړه. د help معنی شو مدد. think. د think معنی دا سوچ کول. think about me زما باره کې سوچ وکړه. think about me زما باره کې سوچ وکړه. بل لفظ دی کټ کول. موږ ورته په پښتو کې هم کټ وایو، یعنی پرې کول، غوڅول. په انګلش کې ورته هم کټ وایي. کټ غوڅول، پرې کول. کټ د ټری بوټي کټ کړه. کټ د ټری بوټي کټ کړه. بل لفظ دی انفارم. د انفارم معنی دا مطلب دی خبرول، یعنی مونږه اکثر وایو چې هلکه ما انفارم کا. نن سبا دا لفظ ډیر استعمالیږي انفارم. انفارم می سون ما زر خبر کړه. انفارم می سون ما زر خبر کړه. بل لفظ دی انوینٹ. د انوینٹ معنی دا ایجادول، یعنی د یو څیز ایجاد کولو ته وایي انوینٹ، یعنی یو نوی څیز ایجادول. invent a new thing نوی څیز ایجاد کړه. invent a new thing نوی څیز ایجاد کړه، یعنی څه نوی څیز ایجاد کړه. بل لفظ دی ناک. ناک وای دروازې وهلو ته، یعنی موږ چې ورته ډبول وایو، موږ یې دروازه یې ووهله. دروازه وهل یا دروازه ډبول. په دې کې دا کې چې کوم دی دا سایلنٹ دی، دا ناک ویلی شي. NOC کې دې سره دا کې نشي ویلی. ناک دروازه وهلو ته ناک وایي. knock at the door دروازه ووهه. لکه څنګه چې مونږ وایو چې دروازه ورته ووهه، هغه وهلو ته وایي knock. knock at the door دروازه ووهه. بل لفظ دی listen. listen اوریدو ته وایي. listen me ما واوره. listen me ما واوره. بل لفظ دی لاک. لاک وایي تالی ته. لاک د ډور دروازه تالا کړه. لاک د ډور دروازه تالا کړه. اوبی. اوبی وایي حکم منلو ته. اوبی your parents د مور پلار حکم منه. اوبی your parents د مور پلار حکم منه. د اوبی معنی شوه حکم. بل لفظ دی پی. د پی معنی دا ادا کول. پی your bills خپل بل ادا کړه. پی your bill
خپل بل ادا کړه. بل لفظ دی ریممبر. د ریممبر معنی دا مطلب دی یاد ساتل، یعنی د یو څیز یاد ساتلو ته وایي ریممبر. ریممبر می، ما یاد ساته. ریممبر می، ما یاد ساته. بل لفظ دی ټاک. ټاک وایي خبرې کول. ټاک خبرې کول. ټاک ټو مای فرینډ، زما ملګري سره خبرې وکړه. ټاک ټو مای فرینډ، زما ملګري سره خبرې وکړه. بل لفظ دی واچ. واچ وایي کتلو ته. واچ د ټي وي. ټي وي وګوره. واچ د ټي وي. ټي وي وګوره. بل لفظ دی سینډ. د سینډ معنی دا لیږل. send your message to your parent، یعنی خپل مور پلار ته پیغام ولیږه. send your message to your parents، خپل مور پلار ته پیغام ولیږه. بل لفظ دی lend. lend وایي قرض اخیستل. د lend معنی دا قرض اخیستو ته وایي lend. lend me your camera، یعنی ما له خپله کیمرا قرض راکړه. lend me your camera، ما له خپله کیمرا قرض راکړه. بل لفظ دی spend. spend وایي خرچ کولو ته. spend your time for good، خپل ژوند د ښو کارونو دپاره خرچ کړه. بل لفظ دی کیپ. کیپ وایي ساتلو ته. کیپ اٹ ان یور مایند، دا په خپل ذهن کې وساته. کیپ اٹ ان یور مایند، دا په خپل ذهن کې وساته. بل لفظ دی فیل. د فیل معنی دا محسوسول، یعنی یو څیز محسوسولو ته وایي فیل. فیل مای پرابلم، زما مسله محسوسه کړه. فیل مای پرابلم، زما مسله محسوسه کړه. سویپ. د سویپ معنی دا جاړو وهل، یعنی مونږ چې ورته په ساده پښتو کې وایو جارو. جارو وهلو ته وایي سویپ. sweep your room، خپله کمره جارو کړه. sweep your room، خپله کمره جارو کړه. بل لفظ دی weep. weep. weep وایي جړلو ته. don't weep، مه جاړه. don't weep، مه جاړه. sleep، اوده کېدو ته وایي. sleep now، اوس اوده شه. sleep now، اوس اوده شه. buy. د buy معنی دا اخیستل. buy a new car، نوې ګاډی واخله. buy a new car، نوې ګاډی واخله. bring. د bring معنی دا راوړل. bring something from the bazaar، د بازار نه څه نه څه د ځان سره راوړه. bring something from the bazaar، د بازار نه څه نه څه ځان سره راوړه. till. till وایي ویلو ته. till the time، وخت ووایه، یعنی وخت ووایه چې څه وخت دی. till the time، وخت ووایه. teach. teach وایي ښودلو ته. teach yourself، خپل ځان ته وښایه. teach yourself، خپل ځان ته وښایه. catch. د catch معنی د نیول. catch the ball، بال اونیسه. catch the ball،
بال اونیسه. بل لفظ دی ورک. ورک ډے اینڈ نایٹ. شپه او ورځ کار کوه. ورک ډے اینڈ نایٹ. شپه او ورځ کار کوه. بل لفظ دی بیٹ. بی ای ټی بیٹ. بیٹ وایي شرط لګولو ته. ډونټ بیٹ شرط مه لګوه. ډونټ بیٹ شرط مه لګوه. کیر خیال ساتل. کیر آف یور سیلف د خپل ځان خیال ساته. کیر آف یور سیلف د خپل ځان خیال ساته. بل د اخیری لفظ دی مونږ سره ګس. د ګس معنی د اندازه لګول، یعنی د یو څیز اندازې لګولو ته وایي ګس. ګس د نیم آف ګیسټ. د میلمه د نوم اندازه ولګوه. د دې ګیسټ معنی ده میلمه. دا ګیسټ وایي میلمه ته. نن زمونږ کلاسو همدې ځای پورې. زما پوره امید دی چې تاسو به د دې کلاس نه څه نه څه زده کړي وي، او که زده کړي مو نه وي نو بیا لاړ شئ او بیا د سره شئ. دا بیا د سره وګورئ، او که بیا زده نه شي بیا د سره وګورئ. تر هغې دا پرېږدئ مه تر څو چې تاسو زده کړي نه وي. ماله راکړئ اجازت تر د بل کلاسه پورې. چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.